ځواني او څه ویران تصویر، څه تنکۍ ځواني او څه ویران تصویر، ګورم آینه کې د خپل ځان تصویر، او سترګې مې له اوښکو نه راډکې شي، سترګې مې له اوښکو نه راډکې شي کله چې هم ګورم د جانان تصویر. سلامونه، ستړي مه شئ د وصال ټي وي ګلونو لیدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. درنو لیدونکو، د ادب زانګو خپرونه پیل شوله، او هغه خپرونه چې موږ پکې تکړه شاعران، لیکوالان او ادیبان راغواړو، د دوی په ژوند او شاعرۍ باندې غږیږو. خوشبختانه ویلی شم چې نن راسره په خپرونه کې فیصل احساس دی. احساس صاحب مو له ننګرهار نه دعوت کړی دی. احساس صاحب ډېره مننه کوو چې زموږ دعوت مو ومنو. ډېره زیاته مننه کور مو ودان. ډېره مننه احساس صاحب. که راشو د لومړۍ پوښتنې ته، چې لیدونکي هم پوه شي په ده باندې چې احساس صاحب زده کړې تر کوم ځایه پورې کړي دي، او همدارنګې د زده کړو تر څنګ بیا شاعري ډګر ته څنګه راغی؟ ډېره زیاته مننه. په لومړی قدم کې سلام تاسو ته او ستاسې د چینل ټولو لیدونکو او مینوالو ته، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زده کړې خو تقریبا سږ کال مې 12م ټولګی پای ته ورسوه، 12 کلنه تعلیمي دوره مې پای ته ورسوه. ډېر زیاته مننه. او د دې تر څنګ شاعري ته تقریبا د نن څخه 4 کاله مخکې، یعنې د مکتب په 8م صنف کې وم چې ما شعر او شاعري پیل کړو او دغه ډګر ته راغلم. ډېر ښه. احساس صاحب، په اوس وخت کې د چا شعرونه ډېر اورئ، او همدارنګې د چا د شعرونه ډېر زیاته متاثره استئ؟ ډېره زیاته مننه. زه تقریبا یو د مشر شاعر پیر محمد کاروان صاحب زیاتره شعرونه تعقیبوم او مطالعه کوم. تر څنګ تیرې دورې عبدالرحمن بابا، او د هغې تر څنګ په ځوانو شاعرانو کې بیا د سید جیلاني جلان صاحب شعرونه زیات تعقیبوم. بالکل، درې باندې تکړه شاعران دي، او ډېرې شعرونه چې دوی کله لیکي ډېر لیدونکي او مینوال لري. معیاري شعرونه لیکي. بالکل همداسې ده. احساس صاحب، که دا راته ووایئ چې ستاسې په نظر باندې دغه شعر لیکل خپل وخت لري، او که نه که په چا باندې احساس وشي بیا شعر لیکي؟ شعر خپل ځانګړی وخت نه لري. په دې کې یو ټوک هم ده چې وایي کوم سړی باندې الهام راغلی او کوم شاعر باندې، نو هغې یو ځل غږ کړی و چې کتابچه او قلم، کتابچه او قلم 2-3 ځله یې غږ کړی و، نو چا ورته کتابچه او قلم نه و راوړی، نو بالاخره دا کس ځان وژنه کړې وه. داسې یو ټوکه ده که نه. نو دا الهام دی کله چې یو انسان په یو پیښه وویني، یو صحنه وویني، یا یو درد، یو غم په زړه کې پیدا شي، یا یو په زړه کې یو د خوښۍ انګازه پیدا شي، نو په دغه وخت کې په دې باندې الهام راځي او بالاخره دا غزل یا شعر لیکي بیا. بالکل. احساس صاحب، څومره وخت کېږي شاعري کوئ، او تر دې دمه پورې مو څومره شعرونه لیکلي دي؟ ډېره زیاته مننه. تقریبا غالبا 4 کاله کېږي چې زه شاعري کوم، او تقریبا له 200 څخه ډېر شعرونه مې لیکلي. بالکل، د شاعرۍ هم ډېر وخت کېږي، نو لیدونکي به هم په تمه وي، او لیدونکي به مو وایي چې ستاسې دغه غزل او بیتونه واوري. په تمه یې نه پرېږدو، ستاسې نه یو ښکلی غزل اورو. ډېره زیاته مننه. زه په اول کې یو غزل وایم چې ښه ژور فکر مې وکړ په لټون د پاک الله. ډېره زیاته مننه. ښه ژور فکر مې وکړ په لټون د پاک الله، بیا مې سوچ وکړ چې لاړ شمه په لار د صوفیا. ضروري به د یو ورځې د غرور کاسه نسکور شي. ډېره زیاته مننه. ضروري به د یو ورځې د غرور کاسه نسکور شي، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ډېره زیاته مننه. ضروري به د یو ورځې د غرور کاسه نسکور شي، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. او زمزمه وکړم غلی په غوږونو کې د ارد، زمزمه وکړم غلی په غوږونو کې د ارد، غږ مې ورسیږي دفتن تر عرش معلا. ډېره زیاته مننه. زمزمه وکړم غلی په غوږونو کې د ارد، غږ مې ورسیږي دفتن تر عرش معلا. او زه چې کله هم ویده شم د خالق په تصور کې، زه چې کله هم ویده شم د خالق په تصور کې، خوب کې هم زما په جهر لا اله الا الله. ډېر زیاته مننه. د دنیا اصل یوه ده خو نسلونه مختلف، د دنیا اصل یوه ده خو نسلونه مختلف. له جنته دی راغلی یو آدم دی بل هوا، او پیروي کوم د مینې د مذهب او د قانون، پیروي کوم د مینې د مذهب او د قانون. امتی مې احساسا د امام الانبیاء، امتی مې احساسا د امام الانبیاء. ډېر مننه.
ډېره مننه احساس صاحب، واقعیت ډېر ښایسته بیتونه مو لیکلي وو، ډېر زیات خوند مې ترې واخیستو او زه په دې مطمئن یم چې لیدونکو هم د دې ستا د بیتونو نه ډېر زیات خوند اخیستی. احساس صاحب که دې ته راشو، دا زیاتره شاعران وایي چې یو که څوک له چین نه متاثره نه شي نو د هغه د شاعرۍ الهام پرې نه راځي. احساس صاحب د چین نه متاثره شو چې د هغه د شاعرۍ الهام پرې راغی؟ ډېره زیاته مننه. تقریبا له نن څخه 4 کاله مخکې زمونږ ژوند ډېر دردناک ژوند و چې زما په هغه کې یو غربت او غریبي و، بل فقر دا و، او د ده تر څنګ زما پلارجان چې و دا اول کې مسافري کوله، کله چې د مسافرۍ نه دا راغی په وطن شو، په کور شو، نو دې باندې یو سخت ناروغي راغی او بالاخره د ناروغۍ په پایل کې دا خپل ژوند له لاسه ورکړ. نو همدغه پیښې وې چې زما په ژوند باندې ډېر زیات اثر وکړ، زما زړه ډېر زیات غمجن کړی په هغه موده کې. نو د دې تر څنګ زما له شعر او شاعري سره ډېر زیات شوق او علاقه هم و. نو مخکې هم د ماشومتوب په دوره کې کله چې ما لیکلو او لوستل زده کړ، نو ما به د ډېرو شاعرانو کتابونه به مې مطالعه کوو او ډېر زیات شوق او علاقه مې و. نو همدا وجه و چې بالاخره په ما باندې هم الهام وشو او شعر او شاعري. بالکل احساس صاحب، الله دې نور غم نه درکوي او الله مو ژوند د خوښیو ډک کړه. احساس صاحب که دې ته راشو چې یو شاعر باید په شاعرۍ کې کوم اړخ ډېر زیات تعقیب کړي او کوم اړخ ته ډېر زیات توجه وکړي؟ ډېر ښه پوښتنه دې وکړه. هر شاعر ته دا پکار دی چې تر هر څه ډېر مطالعه وکړي. د ادبیاتو کتابونه ډېر زیات دي، د ادبیاتو کتابونه باید مطالعه کړي، همدارنګه باید اسلامي کتابونه مطالعه کړي تر څو دا داسې بیتونه ونه لیکي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې وي. همدارنګه یو شاعر ته پکار چې هره برخه کې کافي اندازه معلومات او مطالعات ولري، ځکه شعر چې دی داسې یو څه ده چې خپل ادب دی، ادب د ټولنې اصلاح ده بخښنې سره. نو د ټولنې د اصلاح لپاره باید داسې څه ولیکل شي چې هغه په ځوانانو باندې بالخصوص مثبت اغېز ولري. ډېره زیاته مننه احساس صاحب. راځو په دې برخه کې له تاسې نه یو ښکلی غزل اورو. ډېره زیاته مننه. یو غزل درته ډالۍ کوم چې یو زړه او سل غمونه سړی وژني. یو زړه او سل غمونه سړی وژني. ډېره زیاته مننه. یو زړه او سل غمونه سړی وژني، نیمه شپه او ستا یادونه سړی وژني. یوه ورځ د ښایستونو چم ته راغلم، یو ورځ د ښایستونو چم ته راغلم، یوه ورځ د ښایستونو چم ته راغلم، جګ قد او سپین مخونه سړی وژني. ډېره زیاته مننه. یوه ورځ د ښایستونو چم ته راغلم، جګ قد او سپین مخونه سړی وژني. او ضرورت د تفنګچې او خنجر نه دی، ضرورت د تفنګچې او خنجر نه دی، ستا په زنه کې خالونه سړی وژني. او دا چې اوس په هر کدو باندې جګیږي، دا چې اوس په هر کدو باندې جګیږي، دا بې ځایه دستارونه سړی وژني. او احساس جانه چې په خپله جانان نه وي، احساس جانه چې په خپله جانان نه وي، دا خاموشه تصویرونه سړی وژني، دا خاموشه تصویرونه سړی وژني. ډېره مننه احساس صاحب. ډېر ښایسته بیتونه مو لیکلي وو او په بیتونو کې مو داسې بیتونه مو چې ډېر زیات خواږه بیتونه وو، په اصطلاح باندې عشقي بیتونه چې موږ وایو. دا راته وایي چې دغه بیتونه هم داسې معلومېده چې په مینه کې مو درد لیدلی دی که نه کومه بله کیسه وه؟ دغه بیتونه چې زه کوم لیکم دا د نور لپاره لیکم. دا مینهناکې بیتونه زیاتره خلک درخواست کوي، زیاتره خلک دا علاقهمندي لري چې مینهناک بیتونه واوري، مینهناک شعرونه. خصوصا زما خپل ملګري ډېر زیات علاقه لري چې مینهناک شعرونه واوري. نو دا د هغوی لپاره زیاتره زه لیکم. او بل زما موخه دا ده چې په دې ټولنه کې باید مینهناک شعرونه وي تر څو په دې ټولنه کې مینه خپره شي او خلک د نفرت او دا شي کې د دې څخه ډډه وکړي. ډېره مننه احساس صاحب. دا چې د خپرونې د پای شیبې هم دي، نو په پای کې له تاسې نه پیغام اورو او د پیغام سره هممهاله له تاسې نه یو ښکلی غزل اورو. ډېره زیاته مننه. پیغام مې ټولو لیدونکو بالخصوص ځوانانو ته دا دی چې منفي افکار له خپل ذهن نه وباسي، مثبت فکر په خپل ذهن کې نصب کړي او تعلیم وکړي. تعلیم وکړي دا یو اصطلاح ده، وایي تعلیم وکړي که چېرته دنده پیدا نه کړي انسانیت خو به پیدا کوي. نو تعلیم وکړي، د مور او پلار ډېر زیات قدر وکړي او ځان یو موقف ته ورسوي. او غزل به ورته ووایم چې هم یارانه کوي او هم کوي دوکې یاره، هم یارانه کوي او هم کوي دوکې یاره،
ډېره زیاته مننه. هم یارانه کوې او هم کوې دوکې یاره، ته دروغجنې ماتوې خپلې وعدې یاره. او زه خو د نه تلو زارۍ و چاته نه کومه، زه خو د نه تلو زارۍ و چاته نه کومه، که ځې نو لاړه شه بلا مې درپسې یاره. او هغه د سرو شونډو مسکا دې رانه نه هېرېږي، هغه د سرو شونډو مسکا دې رانه نه هېرېږي. او هم په سپین مخ کې خورې زلفې پرتې یاره. او ته چې له ما سره زیاتی کوې او ظلم کوې، ډېره زیاته مننه. ته چې له ما سره زیاتی کوې او ظلم کوې، په تا پسې دې شي دا ټولې سپارې یاره. او جانان مې وبیل او احساس زړه مې هم مات شو، ډېره زیاته مننه. جانان مې وبیل او احساس زړه مې هم مات شو، هیلې مې راوستلې مړې تر هدیرې یاره، هیلې مې راوستلې مړې تر هدیرې یاره. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه احساس صاحب چې زموږ دعوت مو ومنو، له ننګرهار نه مو ځان په تکلیف کورالی او زموږ شاعرانه خپرونه مو رنګینه کړه. ډېره زیاته مننه. له تاسو هم مننه کوم چې ما ته مو بلنه راکړه او ستاسو واقعا منندوی یم، ستاسو ټول ګروپ څخه ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ماشومم د جنت په بستره ویده کېدمه، ماشومم د جنت په بستره ویده کېدمه، څه وختو د مورکۍ په زنګانه ویده کېدمه. او ځان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم، ځان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم، چې غږ د اللهو به نه و نه ویده کېدمه. درنو لیدونکو له تاسو نه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه پورې له موږ سره پاتې شوئ. او یوه ځانګړې مننه د وصال ښوونیز مرکز له محترم ادارې څخه کوو چې د دغې مرکز په مالي ملاتړ او همکارۍ باندې دغه خپرونه تاسو ته وړاندې شوه. دا وه د ادب زانګو خپرونه چې ما هارون روشن تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، خدای پامان.